د پاکستانی طالبانو دوه مشران افغان طالبانو ته سپارل شوي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا TTP دوه مهم قوماندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلي دي چې که د دې ډلې سره خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کړي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو 2009 کال کې لوړ کړي مشرانو چې دواړه په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي. مسلم خان په سوات کې د ملا فضل الله په 11 کسانو په وژنه تورن مشرۍ د طالبانو ویان د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې و چې د پاکستان نوي پوځي محکمې د اعدام په سزا محکوم کړ او محمود خان د سوات د طالبانو د مرکزي شورا غړی و چې په مذاکراتو کې هم برخه لرله. نوموړی د دوو چینایانو د تختونې په تور په 20 کاله حبس محکوم شوی و. باخبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او وربان او سوله اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.